د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بېلابېلو سیمو کې 3 نوې څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانیستل شي انشاءالله. لومړۍ څانګه په دارالامان کې د پخواني پارلمان ته څیرمه، دویمه یې د کلای زمان خان په کلای زمان خان کې د شاداب ظفر شهرک کې او دریمه یې په تنگي ترخیل کې چې مخکې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست مربوط و، اوس د پاسپورټ نوې څانګه کې پرانیستل شوې ده. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سایټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي چې کله د غوښتونکو تعداد پوره شي سایټ به په اتومات ډول بندیږي او په اونۍ کې به ټول فورمونو ته رسیدنه کیږي. مطلب دا چې نوې سایټونه چې موږ خلاص کړي دي دا به د فورمې آنلاین بالته پاسپورټونه توزیع کیږي. سایټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي، د اونۍ کې څومره پاسپورټونه چې موږ هلته توزیع کوو هغه تعداد به پوره کیږي، بیا به سایټ په اتومات ډول بندیږي چې کله هغو خلک په اونۍ کې خپل پاسپورټونه ترلاسه کړل بلې اونۍ ته به بیا سایټ خلاصیږي او خپل پاسپورټونه بیا ترلاسه کوي انشاءالله. د پاسپورټ لوی ریاست په یو کال کې څه باندې 2 میلیونه هیوادوال ته پاسپورټونه ویشلي دي. 2 میلیونه هیوادوال ته پاسپورټونه ویشلي دي وبخي. د دې ترڅنګ د بهرنیو وګړو د ویزې د تمدید په برخه کې الحمدلله موږ ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې د مرکز په شمول په ټولو مرکزونو کې موږ بهرنیو اتباعو ته د ویزې د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په آنلاین توګه د پاسپورټونو په ویشلو او په دې برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو زیات تمرکز شوی چې اوس یوازې په کابل کې هره ورځ 100,000 د پاسپورټ آنلاین غوښتونکو ته نوبتونه ورکول کیږي او په چټکۍ کارونه ترسره کیږي الحمدلله. د آنلاین غوښتونکو ترڅنګ د پاسپورټ ریاست بیړنیو ناروغانو، ملي سوداګرو، تحصیلي بورسونو ته بریالیو محصلینو، عمره کوونکو، په سرحدي پولو عبور کوونکو ډریورانو، معیوبینو او معلولینو، د هوایي چلن ادارې پیلوټانو، اقامه او ویزه لرونکو هیوادوالو، دولتي کارکوونکو او ملي لوبغاړو ته له ځنډ پرته په عرایضو باندې اجراءات کوي. همداراز حجاجو کرامو ته د پاسپورټونو د ویش بهیر په بریالیتوب سره بشپړ او الحمدلله په ډېر کم وخت کې موږ 23,000 پاسپورټونه حجاجو کرامو ته توزیع کړي دي. د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته چې د پاسپورټونو د کتابچو کومې ستونزې موجودې وې له نیکه مرغه له زیاتو هلو ځلو وروسته د نوو پاسپورټونو د چاپ تړون نهایي او په پایله کې په تیر یو کال کې 2.5 میلیونه پاسپورټونه 2.5 میلیونه پاسپورټونه هیواد ته راوړل شوي دي او اکمال شوي دي او د نورو د لیږد چارې د قرارداد سره سمې مخته روانې دي. د هیوادوالو له سرګردانۍ څخه د مخنیوي لپاره د کاغذي تذکرو د تایید څانګه د پاسپورټ ریاست په انګړ کې پرانیستل شوي او په دې توګه خدمات وړاندې کوي. د دې ترڅنګ د پاسپورټ او الکترونیکي تذکرو د سیستم د وصلېدو تفاهمنامه لاسلیک شوې او کارونه یې په چټکۍ سره روان دي. د بانکي تعرفو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره د افغانستان بانک ترڅنګ په نورو بانکونو کې د تعرفو د تحویلولو لپاره هلې ځلې شوې او تقریبا کارونه یې په وروستي پړاو کې دي چې ډېر ژر به په دې برخه کې هم نور درنو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. د پاسپورټ ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره د هوکړې پر بنسټ تر کوره د پاسپورټ رسولو خدمتونه پیل شوي چې په لومړي سر کې د تجارت وزارت څانګې درنو غوښتونکو ته دغه خدمات پیل شوي او په نږدې راتلونکي به دغه لړۍ د ټول هیواد په کچه پلي او هر چاته به کور ته پاسپورټونه رسیږي. موږ الحمدلله د افغان پوسټ دولتي شرکت سره دې نتیجې ته رسېدلي یو چې متقاضیانو ته پاسپورټونه کور ته ورسوي. دا مرحله شروع شوې ده د
د تجارت وزارت کې چې موږ کوم څنګه هلته خلاصه ده تجارانو ته په الحال کور ته پاسپورټونه رسیږي. انشاءالله کوم ستونزې که موږ کې لیدلې هغه به ختمېږي. په آینده کې به ټولو هیوادوالو ته پاسپورټ کور ته رسیږي انشاءالله. د پاسپورټ د لیک په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې چې اوس یوازې په کابل کې 28 پوسخونې پاسپورټونه ویشي. مطلب دا چې مخکې په کابل کې پوستخانې کمې وي، د مراجعینو ازدحام به پوستخانو باندې زیات و. اوس الحمدلله پوستخانې نور هم زیاتې شوې دي چې تقریبا د 1400 نه 2800 ته ورسېدلې. خلک په اسانتیا سره پر نږدې واټن کې خپل پاسپورټ ترلاسه کولی شي. له فساد او جعلکارۍ سره د مبارزې په برخه کې الحمدلله جدي هڅې شوي دي چې الحمدلله د فساد کچه 0 ته راکوزه شوې ده. اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې معلوماتي شمیره فعاله شوې ده او هر ورځ له دې لارې هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه کوي. کله چې پاسپورټ کې چاته مشکل پیدا شي یا اسناد وزنډېږي یا په پاسپورټ کې کومه تخنیکی ستونزه پیدا شي، موږ الحمدلله معلوماتي شمیره فعاله کړې ده. 24 ساعته کارمندان ورته ناست دي او د هغوی مشکلاتو ته رسیدنه کوي. د پاسپورټ لوی ریاست ته چې په تیر کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې نوملیکنه شوې وه، 9 سلنه متقاضیانو ته نوبتونه ورکړل شوي دي او خپل پاسپورټونه اخیستي دي. هغه کسان چې لا هم د خپل نوبت څخه خبر نه دي، خپل فورمونه دې په سیستم کې وګوري او د ورکړل شوي نوبت له مخې د پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي او خپل پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. مخکې چې کومه نوملیکنه شوې وه د پاسپورټ د اخیستلو لپاره تقریبا 99% کار خلاص شوی ده یا 99% خلکو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. که څوک پاتې دي پاسپورټ نه ترلاسه کړی، خپل سیستم کې د خپل نوم وګوري، نمبر به رسېدلی، انشاءالله ریاست د مراجعه وکړي، خپل پاسپورټ ترلاسه کړي او په راتلونکو 15 ورځو کې به انشاءالله مخکې پخواني چا ثبت نام کړي هغه به 0 شي انشاءالله. بیا به د هغې نه وروسته د عمومي ریاست سایټ هم خلاص شي، د هفتهوار به خلک خپل ثبت نام کوي. په هفته کې به یې نمبر رسیږي. هفته کې چې موږ په عمومي ریاست کې څومره اجرات کوو تر هغه اندازه به زموږ سیستم خلاص شي، نوملیکنه به کوی شي او د هفتې تعداد چې زموږ پوره شي بیا به د عمومي ریاست سیستم په اتومات ډول بندېږي، بلې هفتې ته به بیا خلاصېږي. مطلب چې دې نه وروسته څوک ثبت نام کوي په یوه هفته کې به یې نمبر ورته رسېږي انشاءالله. بیا به ډېر انتظار نه کوي. یو 2 هیلې له هیوادوالو کوم. زموږ یوه هیله او غوښتنه دا ده د هغو فوتوکاپیانو والا چې خلکو ته ثبت نام کوي دوی باید د هیوادوالو نه له 200 افغانیو نه زیاتې پیسې وانخلي. دا د هیوادوالو په حق کې ظلم کوي که زیاتې پیسې اخلي، ځکه دا اسانه پروسه ده، دومره جنجالي پروسه نه لکه دومره چې دوی سخته کړې ده. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې له 200 افغانیو نه زیاتې روپۍ د هیوادوال نه وانخلي. که دې نه څوک زیاتې اخلي امنیتي ارګانو ته دې مراجعین مراجعه وکړي. چې تیر یو کال په موده کې هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د پاسپورټ ریاست هلې ځلې درنو هیوادوالو د خیرت او خوښۍ سبب وګرځي. موږ خپل ټول سایه کړې ده الحمدلله. الله دې وکړي چې زموږ سایه د دوی د خوښۍ سبب ګرځېدلې. در قسمت تکنیکی ریاست عمومی پاسپورت ماشینالات چاپ پاسپورت اکمال کرده به حد کافی و در بخشای کاری شعبات مربوطه ما هم در مرکز و هم در ولایت به اساس نیازمندی ما تجهیزات تکنیکی و تجهیزات دفتری را از قبیل پرینتر، کامپیوتر، رنگ پرینترها، اسکنر، میز و چوکی و قرطاسباب ما اکمال و تجهیز کردیم تمام بخشای کاری ما را. با منظور صورت بخشیدن در کارهای ما تشکیل ریاست عمومی پاسپورت ما سطح تشکیل بلند بردیم که نظر به تشکیل قبلی 20% زیاد یا افزایش در تشکیل آوردیم، هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایات. به اساس فیصله رهبری ریاست عمومی پاسپورت او تعداد پاسپورت هایی که از سال 1397 در پستخانه مانده بود هم در مرکز و هم در ولایت، اکثرا پاسپورت های ولایتی بود
که متقاضی‌ها بنا بر دلایل مختلف نتونسته بودن پاسپورت‌های خود به دست بیارن. ما پاسپورت‌ها را دوباره به مرکز خواستیم، دوباره جدول ساختیم، از طریق مطبوعات خود ما و رسانه‌ها با مردم شریک ساختیم و اکثر زیاد از اون مردم آمدن و پاسپورت‌های خود به دست آوردن. وصل مدیریت‌های پاسپورت و ولایات از با مرکز از طریق فرم آنلاین است که دمی یک سال گذشته ما تونستیم که متقاضی‌ها را از طریق فرم آنلاین در ولایت‌ها عرضه خدمات بکنیم و در این قسمت ما یک بخش چک و کنترل فرم آنلاین ایجاد کردیم به خاطر جلوگیری از داخل شدن فرمای جعلی آنلاین به داخل سیستم و اخذ پاسپورت. و با منظور بلند بردن سطح ظرفیت کارمندا ما سمینارها و برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت هم در مرکز و هم در ولایت‌ها به کارمندا راه اندازی کردیم با منظور جلوگیری از جعل و تزویر در عرایض کسایی که توسط عریضه پاسپورت میگیرن. ما در داخل ریاست پاسپورت سیستم ثبت عرایض تنظیم کردیم که او در سیستم ثبت میشه و تمام مراحل کاری ما که عریضه میره کارمندای ما میتونن که عریضه را از روی بارکد که ثبت شده چک بکنن به این معنا که جعلکارا دیگه نمیتونن که توسط عریضه جعلی پاسپورت به دست بیارن. با منظور عرضه خدمات بهتر به متقاضیان محترم ما در داخل ریاست پاسپورت و همچنان در سطح مدیریت‌های پاسپورت در ولایت‌ها به هر بخش مختلف کمیسیون‌های مختلف تعیین کردیم. مثلا کمیسیون مریضا جداگانه است، کسایی که مریض هستند از طریق قوانین صحی به ما معرفی میشن و ما کمیسیون مربوطه مراجعه میکنه، مسئولین کمیسیون هستند، اسنادهای از اونها را بررسی میکنه و برشان به زودترین فرصت پاسپورتشان صادر میشه. در بخش کسایی که اقامه دارن و ویزه کشورهای خارجی را دارن اونا که مراجعه میکنه کمیسیون جداگانه به اونا موجود است. کسایی که فرم آنلاین دارن به اونا کمیسیون جداگانه است. به همین طریق ترتیب تمام بخش‌ها کمیسیون‌های مختلف دارن که رسیدگی بهتر شود. در قسمت فرم آنلاین ما تغییرات بسیار جدی آوردیم. در داخل فرم آنلاین بعضی کمبودیایی که بود و بعضی پروسه‌های اضافی که بود رو ما بسیار ساده سازی کردیم که از این بعد هموطنان ما میتونن که بسیار به سادگی ثبت نام بکنن. قبلا چندین صفحه معلومات رو باید تکمیل میکردن تا ثبت نامشون تکمیل میشد. حالا سایت بسیار ساده شده، ثبت نام بسیار ساده شده، میتونن هموطنان ما که به سادگی ثبت نام بکنن. موضوع بعدی ما ایجاد یک کمیته با منظور توزیع پاسپورت به حجاج بود که ما یک کمیته کاری را ترتیب کردیم و با مجتمع حجاج روان کردیم از شروع پروسه حجاج تا ختمشان تا که حجاج کرام انتقال یافتند. کسایی که پاسپورت ضرورت داشتن ضرورت نبود که به ریاست پاسپورت مراجعه کنند، در مجتمع حجاج پاسپورتایشان توزیع و صادر میشد.